بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته زموږ په علاقه کې ځینې تجاران په شین پتی په شنو پاڼو باندې داسې شین کیمیکل او رنګ ګډوي چې هغه موږ لیبارټري ته وړي دي. هغه څه د معدې کینسر، سرطان، د پښتورګو فیلیدل یعنی د ګردو فیلیدل، دا ټوله د هغه څه پیښیږي. دغه رنګ صرف دا کار کوي چې هغه پاڼې شنې راولي، مثلا توریږي نه. د دې په حق له څه حکم دی؟ محترمو عزتمنو، یو دوکه ده، په ناپ تول کې کمی بیشي ده. هغه صحت ته ضرر نه رسوي، خو هغه چاته خپل حق پوره ورنه کړي. د هغه په حق له نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من غشنا فلیس منا. کم څوک چې زموږ سره دوکه کوي هغه زموږ څه نه دی، یعنی د دوکه باز زموږ سره هیڅ تعلق نشته. د مسلم شریف حدیث دی. او الله جل جلاله فرمایي ویل للمطففین، د داسې خلکو د پاره هلاکت، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون. چې دی په ناپ تول کې کمی کوي، یعنی هغه حقدار ته خپل حق پوره نه ورکوي. آیا دا خلک دا ګمان کوي چې د قیامت په ورځ به دوی نه راپورته کیږي؟ د قیامت په ورځ د الله و مخ ته د دوی درېدل نه دي چې دوی دا کارونه کوي. په معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحه نمبر 693 هغه دا لیکلي دي چې په دې کې هر هغه سړی داخله دي چې کم سړی و حقدار ته خپل حق پوره نه ورکوي، صحیح نه ورکوي، هغه چې په هره طریقه وي. نو دا خلک خو د دا حدیث او د دا آیات لاندې هم راځي. د دې سره سره دا خلک خاموش قاتلان هم دي. د قیامت په ورځ به د دې کیمیکلو سره د دې ملاوټ سره خلکو معدې د لاسه ورکړي وي، مړه به وي، خلکو به پښتورګي ګردې به ختم سوي مړه به وي. دا ټوله به د مقتولین وي، دی به د دې قاتل وي. بیا به د قیامت په ورځ د دې حساب د ده خو زړه ښه دی چې ما پاڼې خرڅې کړې، چای مې خرڅې کړل، پیسې مې وګټلې، اولاد له شان پر اخیستي وي، ځایونه په جوړوي، موټران پر رانیسي. چې کم څوک مړی کوي پر هغه باندې بد هم وایي چې دا پلانې پر غلا باندې سړی مړ کړي، دا پلانې ناحقه قتل وکړي، دا پلانې داسې وکړه. په دې باندې نه دی خبر چې زه څومره غټ خاموش او څومره غټ پټ قاتل یم. دې نه دي خبر. دا هر هغه کسان چې کم که په غوړي که په هر شي کې یو داسې مواد او کیمیکل ګډوي چې هغه د انسان د صحت لپاره مضر وي، دا خاموش قاتلان دي. الله څه فرمایي؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون. آیا دا خلک دا ګمان کوي چې دوی به د قیامت په ورځ نه راپورته؟ څه جواب ورکوي الله رب العالمین؟ څه جواب؟ د ادوور په خاطر د خلکو د بدنونو سره لوبې کوي، د ادوور په خاطر د خلکو د صحت سره مذاق او مسخرې کوي. د مسلم شریف حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تکفو شرک عن الناس، خپل شر د خلکو سره ونیسه، چاته شر مرسوه، ضرر مرسوه. بل حدیث نبی علیہ السلام فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی. مسلمان هغه دی چې د شر سره نور محفوظ وي، د لاس او د خولې د شر سره نور محفوظ. دا څنګه مسلمانان دي عزتمن چې د خپل دنیا جوړولو د پاره د بل دنیا ور خرابوي، د خپل کور د جوړولو د پاره د بل کور ور خرابوي، د خپل اولاد د پالنې د پاره د بل اولادونه یتیمانوي، د خپل ښځې د ساتنې د پاره د بل ښځې او زنانې کونډانې. څنګه مسلمان زړه کې خدای ډیر خوشاله چې دومره پیسې مې وګټي، او پر دا نور باندې هم بد رد وایي. په میډیا کې چې وګوري د ټول د مخه به دی وایي دا وایي قاتلان دي، پلانې دونې مړې وکړو، پلانې داسې وکړه، پلانې داسې وکړه. په دې نه خبر چې ستا د کیمیکل او ستا د دې غلط کاروبار د وجې سره، ستا د یو غلط شي د وجې سره څومره انسانان د تور خارو لاندې سوي دي. عزتمنو داسې مه کوئ. دا دنیا په هر حال کې تېرېدلې، دا دنیا هم په باچا تېرېږي، هم پر ګدا تېرېږي، دا دنیا هم پر ماړه تېرېږي، هم پر مسکین تېرېږي. د دنیا درد سړی ګاللی سي، د دنیا تکلیف سړی ګاللی سي، لیکن د آخرت درد او تکلیف د ګاللو نه دی عزتمنو. د هغه اور په انسانانو په ډبرو بلیږي. الله جل جلاله څه فرمایي؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای مؤمنانو خپل ځانونه خپل اهل و عیال د جهنم څخه بچ کړئ. وقودها الناس والحجاره. جهنم څه مسخره شی نه دی عزتمنو، د هغه ځای اور په انسانانو په ډبرو بلیږي. ته ځان هم
جهنم ته ورولې، خپل اهل و عیال هم جهنم ته ورولې. حرام پیسې حرام شان هم په کورنیانو خورې، لیکن د بل مرګونه او قتلونه هم درپسې. الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي. نو داسې مه کوئ عزتمنو، دا غلط کاروبارونه خلکو ته په شاتو کې زهر مه ورکوئ عزتمنو. داسې خلک به پیدا سي و تا ته به په شاتو کې زهر درکړي. دا امکان نه لري چې ته دې نورو ته په شات په ګبین کې زهر ورکوې او تا ته به نه څوک نه درکوي. الله فرمایي ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چې تاسو یو د بل مال په غلطه طریقه سره مه خورئ. معرف القرآن کې مفتی شفیع عثماني صاحب رحمه الله لیکي چې د دې څه یو غلطه معاشره په وجود کې راځي. ته بل یو په شهادتو کې زهر ورکوې، هغه به تا ته درکړي، بل به په یو شي کې درکړي، بل به په بل شي کې درکړي. نن سبا د ټولو لاسونه یو د بل په وینو باندې لړلي دي، هر یو بل ته په شهادتو کې زهر ورکړي. نو د دې څه توبه وباسئ عزتمنو. که مې در اوسه کړي وي داسې کارونه، الله ته پر سجده سي، ختم کړي، توبه وباسي. دا شی په دې باندې خو تا خرڅ کړي، لیکن په کور کې به برکت نه راځي، په اولاد کې به برکت نه راځي، په مال کې به برکت نه راځي. دا به برته ستاسو په هسپتالونو، په شفاخانو، په دردونو د سوسي. الله خو دې ویني. الله فرمایي لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم کوي نه به ظلم د باندې کیږي. موږ ظالمان ځکه ظلمونه را باندې کیږي. موږ یو د بل قاتلان، پټ خاموش قاتلان. څوک په دوا غلطي دوا ورکوي، څوک په مسالو باندې غلط کیمیکل ګډوي، څوک په بره چینی باندې ګډوي، څوک په غوړی باندې ګډوي، څوک په څه ګډوي. دا ټول قاتلان خاموش. دا به د قیامت پر ورځ د قاتلانو په سب کې ولاړ. لیکن دوی په دنیا کې پر نور قاتلانو تبصره کوي، لیکن خپل به غټ قاتلان دا وي. الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي. والسلام. تاسو د دینی پوښتنو ځواب ورکړئ مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.